السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته کتنه لرو. د کاسازر پروژې په اړه ګډه ناسته. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالبري عمر خپل کاري دفتر کې د قرغیزستان هیواد سفیر او مل پلایوي سره د کاسازر پروژې تخنیکي اړخونو ستونزو حل لارو او ترسره شویو څو اړخیزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د ماڼوګي برېښنا تولید فابریکې په تړاو د کونړ ولایتي مسؤلینو او قومي مخورو سره ناسته. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالبري عمر د کونړ والي ښاغلي مولوي قدرت الله ابو حمزه د دولت عالمانو شورا مسؤلینو او قومي مخورو سره د ماڼوګي برېښنا تولید فابریکې په اړه خبرې وکړې. ماڼوګي برېښنا تولید فابریکې چارې کابو 6 کاله وړاندې په نیمګړي ډول د قراردادي شرکت له لوري پر ځای پرېښودل شوي چې له سره بیرته په اساسي ډول جوړولو ته اړتیا لري. د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته د برېښنا شبکې لیږد. د هلمند کجکي فابریکې تولیدي برېښنا جذب هڅو په دوام هلمند موساکلا ولسوالۍ ته د نږدې 40 کیلومترو په واټن د برېښنا لیږد مزي غځولو پروژې عملي چارې پیل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د 114 میلیونه افغانیو په لګښت دې پروژې کې د 245 اصله کانکریټي پایې او ګڼ تجهیزات نصبیږي چې بشپړېدو سره به یې د موساکلا ځایي اوسیدونکو لپاره د برېښنا خدمات برابر شي. او په وروستي خبر کې د برېښنا خدمتونو ته کتنه لرو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالبري عمر خپل کاري دفتر کې د ملي پراختیا شرکت د تولید سوداګرۍ او انسجام مرستیال ښاغلي ریاض الدین شریفي سره د برېښنا پراختیایي پروژو او خدمتونو په اړه خبرې وکړې. ناسته کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالبري عمر هیواد کې تر کار لاندې او پیل کېدونکو د برېښنا تولید پروژو یادونه وکړه چې په وینا یې بشپړېدو سره به یې ګڼې ستونزې حل شي.